أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. هذا طلاق أو د عدت مسائل چې دي دوه آیتونو کې الله پاک د هغې مهر په باره کې چې داسې ښځې چې د هغې سره یوازوالی معنی کوروالی وغیره نه شي او نکاح شوی لیکن د هغې نه بعد یوازوالی نه راغلی او طلاق ورته ورکړی شي نو د دغې ښځې مهر په دې سړي باندې واجب دی او که نه دی. د هغې دوه صورتونه دي، دواړه صورتونه دواړو آیتونو کې ذکر دي. یو آیت کې یو صورت ذکر دی، بل آیت کې بل. یو صورت دا کېدی شي چې ښځې له طلاق ورکړی شو، یوازوالی نه دی راغلی، کوروالی وغیره هېڅ هم نه دی شوی او مهر هم نه دی مقرر کړی شوی. دا یو صورت دی، دا په اولني آیت کې تذکر ده. دویم صورت دا دی یوازوالی نه دی راغلی او مهر مقرر کړی شوی دی او طلاق ورکړی شو. د دغې صورت څه حکم دی؟ په دغه کې مهر څومره واجب دی څه نه دی؟ نو لا جناح علیکم د اولني صورت چې دی حکم په دې اولني آیت کې دی چې په تاسو باندې ګناه نشته. ګناه معنا ده چې په تاسو باندې مؤاخذه او واجب نه دی دغه مهر. تاسو په دې صورت کې ان طلقتم النساء که چېرې تاسو ښځو له طلاق ورکړو ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، تاسو هغو له هغې ښځو ته لاس هم نه دی لګولی او تفرضوا لهن فریضه او تاسو وله مهر هم نه دی مقرر کړی. یعنې یو صورت دا دی چې بلکل بیبیانو ته یې نه لاس لګولی دی، یوازوالی ورسره نه دی راغلی او نه له تاسو مهر مقرر کړی چې نکاح کېدو په هغه وخت کې مهر هم نه دی مقرر کړی شوی. داسې نکاح جایز ده چې مهر مقرر نه کړی شي. نو په دې صورت کې چې دی الله پاک فرمایي چې مهر واجب نه دی په تاسو. لا جناح علیکم مطلب دا چې په تاسو باندې مؤاخذه نشته دی، د مهر د وجوب هغه مؤاخذه نشته. په دې صورت کې په تاسو باندې مهر لازم نه دی، ځکه چې مهر مقرر کړی شوی نه دی، یوازوالی راغلی نه دی، نو طلاق وشو، نو په دې صورت کې مهر واجب نه دی. لیکن څه واجب دی؟ ومتعوهن دغې زنانو له څه ورکوئ؟ خرچه ورکوئ، فایده وله ورکوئ، څه عطیه او تحفه وله ورکوئ. اوس دا تحفې مقدار څومره دی، دغه عطیه یا دغه خرچه څومره ده؟ نو قرآن مجید دا لفظ مطلق ذکر کړی دی، څه مقدار یې نه دی متعین کړی. مخې ته خو دا آیات کې دا راځي چې په مالدار باندې هغه په قدر باندې، د غریب باندې هغه په قدر باندې، لیکن څه مقدار خو نه دی معلوم. لیکن حسن رضی الله عنه باره کې راځي چې داسې واقعه وه چې دا مخکې د کوروالي نه داسې طلاق شوی او هغه 20,000 درهم یا دینار چې دی دغې ښځې له ورکړي وو. یعنې مهر خو واجب نه و، لیکن دا مونږ چې ورته دغه وایو متعه، دا یې وله دا پیدې وله دغه خرچې وله دومره ورکړې وه 20,000 او قاضي شریح رحمت الله علیه 500 درهم ورکړي وو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلي وي وایي د دې نه ومتعهن دې ادنا مقدار چې دی کم از کم چې داسې قسمه ښځه مهر خو د دې لپاره واجب نه دی، مهر خو په تاسو لازم نه دی، نو کم از کم چې یوه کپړه ورکړی شي، کم از کم مقدار چې دی یوه کپړه ده. نور چې دی څومره زیات شي بهتر ده. د دې وجې نه دی مخکې آیت کې علی الموسع قدره علی المقتر قدره چې په مالدار باندې د هغه په قدر یعنې د وسعت مطابق ده. نو سړی څومره وسعت دی هغه باندې هغه قدر ده. پکار دا ده چې ډېره خرچه ورکړي. علی المقتر قدره او په غریب باندې فقیر باندې چې د هغه ډېر وسعت ګنجایش ورسره نشته نو د هغه د اندازې مطابق دی څومره خرچه ورکولی شي ورکړي. او متاعا بالمعروف او دا پیدا رسول دي، عطیه ورکول دي، دا خرچه څه ده؟ دا د قاعدې مطابق ده، یعنې د شریعت مطابق ده. حقا علی المحسنین او دا لازم ده په نیکي کوونکو باندې، یعنې نیکوکارو خلکو باندې دا لازم او واجب ده. په دې صورت کې هم مهر واجب نه دی، لیکن دا عطیه او دا فایده رسول څه دا په نیکوکارو خلکو باندې څه واجب ده. وان طلقتموهن دې نه دویم صورت دی چې اولني صورت کې نه مهر مقرر کړی شوی، دا دویم صورت دی چې د کوروالي نه مخکې یعنې د یوازوالي نه مخکې طلاق وشو او مهر پکې مقرر کړی شوی، دا دویم صورت د هغې. وان طلقتموهن او که چېرې تاسو دې ښځو له طلاق ورکړئ من قبل ان تمسوهن، یعنې د لاس لګولو د مخکې دغه یو صورت دی چې لاس ورته نه دی لګېدلی. وقد فرضتم لهن فریضه لیکن تاسو دې له څه مهر مقرر کړی. اولني صورت کې مهر نه و مقرر کړی شوی، نو مهر واجب نه و. په دې صورت کې دا ده چې تاسو مهر مقرر کړی دی او بیا چې دی
د دې جوازوالي نه مخکې طلاق ورکړی شو فضیله، نو په دې صورت کې څومره مهر واجب دی؟ نو فنصف ما فرضتم، نیم مهر واجب دی هغه چې تاسو مقرر کړی. نو تاسو چې څومره مهر مقرر کړی د هغې نیم ورته دې لپاره واجب دی. مثال په طور 10,000 درهم جو 5,000 درهم یا که 4 تولې کالی چې دی په مهر کې مقرر کړی شي، نو نیم د هغې دا ده چې 2 تولې کالی به ورله اوس ورکوي. هر څه صورت چې څومره چې مهر مقرر کړی شي د هغې نیم چې د څه په اعتبار سره نیم راځي، نو دغه نیم مهر ورکول دا واجب دي. یعنې دا د دغې ښځې حق دی. د کومې ښځې چې د هغې سره نه یوازوالی راغلی او طلاق وله ورکړی شي او مهر چې دی مقرر کړی شوی، نو د هغې مهر نیم چې دی د دغې حق دی. الا مګر د 2 صورتونه دي چې داسې چېرته وشي نو بیا چې دی لازم به نه ونه ګرځي، بیا به واجب نه وي په دغه صورت کې. الا ان یعفونه، مګر دا چې د ښځې معاف دي، یعنې ښځې چې دی معاف کړي دي سړي ته مهر مقرر کړی شوی دی مثال په طور په نکاح کې، لیکن لا سړي ورکړی نه دی او دغه شان طلاق واقعه راله، نو اوس نیم مهر خو واجب دی، لیکن دا ښځه یې معاف کړي چې بس ما له طرفه معاف دی، ما له دا نیم مهر هم به راکوه، نو بیا پرې دغه نیم هم واجب نه دی. او یعفو الذي بیده عقدة النکاح، یا معافي کې هغه کس چې د هغه په لاس کې د نکاح غوټه ده، یعنې د نکاح غوټه مطلب دا چې د نکاح اختیارات او د طلاق اختیارات، او نبي علیه السلام د دې تشریح کړې ده په خاوند سره، یعنې غوټه د نکاح چې اختیارات د نکاح چې د خاوند سره، د دې نه یو دا مسله ثابتېږي چې د طلاق او د نکاح قایمول یعنې برقرار ساتل د دې خاوند ته اختیار دی. که خاوند غواړي نکاح خپله برقرار ساتلی شي، که طلاق ورکوي نو هم ورکولی شي. یعنې د طلاق او د نکاح مالک چې دی دا سړی دی، نو یا هغه کس معاف کړي چې د هغه په لاس کې د نکاح غوټه دی، نکاح د هغه اختیار کې ده، مراد دی خاوند دی. یو صورت خو دغه و چې ښځه یې معاف کړي چې هماله دا نیم هم به راکوه. دویم صورت دا ده چې خاوند یې معاف کړي، نو اوس تعبیر قرآن مجید کړی دی په معاف کولو سره، نو خاوند خو معاف کول نه مراد دا دی چې پوره مهر وله ورکړي، دا خو معاف کول نه دي. نو دا دویم صورت دا شو چې نیم مهر د هغې واجب دی، لیکن خاوند ول د خپل طرفه پوره ورکړي. نو بیا تعبیر د قرآن مجید په عفو سره ولې کړی. نو عام طور د عربو شاید چې دا په دغې وجه کړی دی چې د عربو قاعده دا وه چې هغو به کله نکاح کېده نو هغو به ښځې له پوره مهر، یعنې څه چې به د مهر و هغه به یې د نکاح سره پوره ورکړل، نو مهر به یې ورکړو. نو اوس چې دا قبل الدخول یعنې د یوازوالي نه مخکې طلاق راغی، نو نیم مهر د هغې دی که نه، نو نیم خو د خاوند واپس کېږي چې واپس دې والي، نو تعبیر یې په عفو سره ځکه وکړو. نو دا نیم دی ورته معاف کړي، خاوند یې وایي چې دا نیم چې زما کېږي دغه هم ستا شو. نو د دې دا مراد دی چې یا ښځه د خپل مهر معاف کړي چې سړي ته یې ما له بلکل مه راکوه، یا سړی وله د نیم مهر په ځای پوره مهر ورکړي. او یعفو الذین مراد دغه دی چې دا سړی وله پوره مهر ورکړي. نو دا صورت په دې صورت کې چې دی بیا هغه د احسان معامله ده. وان تعفو اقرب للتقوا، او دا چې تاسو معاف کوئ دا تقوا ته او د الله پاک یېرې ته زیاته نږدې خبره دا ده چې معاف کوئ. او په دې کې دا صیغه د مذکر راوړې ده، یعنې سړو د که تاسو سړي داسې چلو وکئ چې معاف کوئ، مطلب دا که تاسو سړي وله پوره مهر ورکئ، نو دا څه ده دا تقوا ته زیاته قریبه ده، ځکه چې تاسو له پوره مهر ورکئ نو ګوره دا نکاح د تعلق و، اوس دا تعلق ختمیږي. او شریعت مقصود دا دی چې جګړې وغیره خفګانونه ختم شي. یو خدا چې شریعت مقصود دی حاصل کو، پوره مهر دی ورکو. بل دا چې د هغې هغه دلجویي او دغه نو په احسنه طریقې سره وکړو، احسان دې په وکړو، او دا ثواب دپاره چې دی ځانه دې ذخیره جمع کړه. نو ان تعفو اقرب للتقوا، یعنې تاسو معاف کوئ، یعنې چې تاسو له پوره مهر ورکئ کېږي خو د هغو نیم مهر، لیکن که پوره ورکئ نو دا زیاته نږدې د تقوا ده دا خبره. او ولا تنسوا الفضل بینکم، او مه هېروئ احسان په خپل منځ کې. ورا الله پاک فرمایي چې دا احکامات یعنې داسې قسمه دغه راشي نو دا په جګړو او په شر شدتو او په چغو چغارو او د یو بل په خفګانونو مه کوئ. یعنې ګوره د شریعت ستاسې عجیبه مزاج دی چې هغه جدایي راځي نو هغه هم په صحیح طریقې سره وکړی شي چې وروسته چې دی د هغې نه جګړې او دا جوړې نه شي. نو ولا تنسوا الفضل بینکم، چې په خپل منځ کې هغه رعایت او احسان، یعنې د یو بل هغه لحاظ وسم ساتئ. د یو بل سره څومره وخت شی انسان یا خاص کر د خاوند د ښځې په منځ کې په یو بل باندې څومره احسانات او فضل وغیرې، نو ولا تنسوا الفضل بینکم، یعنې د خپل منځ کې د رعایت خیال ساتئ، د یو بل رعایت ساتئ. دا خو شوه د آیات په ضمن کې د دې تشریح چې ولا تنسوا الفضل بینکم، چې د خپل د یو بل د احسان او د رعایت خیال ساتئ. لیکن د دې آیات نه هټ کر، د قرآن مجید د تفسیر نه هټ کر، د دې آیات دا څومره عجیبه ضابطه قرآن مجید کې الله پاک ذکر کړي، ولا تنسوا الفضل بینکم، په خپل منځ کې د احسان او د رعایت دا معامله مه هېروئ. ګوره معاشره کې چې څومره هم جګړې ورانې
او یا څومره خفګانونه راځي ټول ناول خو دا ده چې هغه په دغه راځي په نږدې خلکو کې راځي. لکه مثال د کور د میوالو د خاوند او د ښځې د میوالو خفګانونه اکثریت زیات په دې راځي. لکه بیا کله کله جګړې ته او تیزو خبرو ته نوبت ورسي. بیا څومره چې بهر په معاشره کې د چا څوک څومره نږدې ور د پردي سړي سره د چا اختلافات دومره نه راځي ځکه چې د هغه سره واسطې انتهایي کموي. نو ډېر کمتر شاذ و نادر کېدای شي لیکن اکثریت سړی د خپل سړي سره بار بار روانېږي. نو چې کله بهر ملګری شو وغیره نو د هغه سره چې کومه ورانه راځي نو بیا کله کله نوبت دې ته راورسي خلک خپل ملګري ته یا خپل ورور ته هلک وایي د ما سره به زندګۍ بر خبره نه کوي وایي د پلاني سره مې ډېر ښه طبیعت لګېدو لیکن اوس چې دی د دې دومره محبت دی یو بل کې وایي ډېر ښه طبیعت مې یو بل سره لګېدو لیکن دا یوه خبره یې راباندې دومره بده ولګېده وایي ټول عمر له به زما سره خبرې نه کوي او دومره سخت سخت الفاظ استعمال شي او بیخي عمر ور له په یو بل باندې لاره چې دی ختمه کړي. نو ګوره د قرآن مجید په دې معمولي ټوکړې کې عمل وکړی شي یو لا تنسوا الفضل بینکم احسانات مه هېروئ. ګوره اوس د یو انسان یوه غلطي وکړه او مخې ته د هغه چې دی ننانمې احسانات دي او سلمه یې چې دا غلطي وکړه انسان داسې دی که ملګری دی کور دی وغیره څومره د احسان معاملې بیا د ملګرو په منځ کې یا د کور وروڼو په منځ کې څومره احسانات دي یو بل سره نیکي کوي د یو بل خیال ساتي. نو که یوه غلطي د انسان نه وشي نو یوه غلطي نظر انداز کول نه دي پکار چې د یوې غلطۍ د راشي ټول معاملات ته پرېږدي بلکې د انسان په احساناتو باندې نظر کول. او انسان اصل کې دا دی شریعت مقصود دا دی دا حدیثو کې د احسان و محسن په باره خو ډېر دغه دی چې څوک په چا باندې احسانات کوي د هغه به ډېر زیات خیال ساتي لیکن چې که دغې یو شي ته خیال وکړی شي د هغه د شاته احساناتو ته غور وکړی شي چې دا خو دومره عجیبه سړی کېدای شي د یو غلطي شي یا غلطي دې نه شي قصدن یې دا کار کړی لیکن دا یوه غلطي ورته معاف کړي او د هغه احساناتو ته نظر وکړي چېرته به دې پړه کې خیره نه راځي. او یا د دومره قدر خو انسان وکړي چې د انسان ډېر شي غلطي احسانات دي ښه کارونه یې کړي دي د سره او یوه غلطي وکړه نو کم از کم دا یوه غلطي دا د یو احسان په مقابله کې کا یعنې یوه نیکۍ دې ورانه کوه هلکه ما سره یو بد وکړو هلکه زما سره چې پلانې ښه کړی دا د هغې په مقابله کې شو نو بیا هم د هغه ډېر شی نیکۍ او احسانات په تا باندې ولا تنسوا الفضل بینکم. دا خو دې آیات په دې طلاق د ښځو او د سړي په منځ کې د یو بل په منځ کې څه دی احسان مه هېروئ لیکن داسې د معاشرې مطابق یوه خبره شوه چې د پکار دا ده چې انسان د بل انسان په احساناتو او د نیکۍ او د هغه په خیرخواهۍ باندې سوچ کوي یعنې د هغه په ښه کارونو باندې نظر ساتي د هغه په یوه بدۍ سره د هغه ټول چې دی احسانات او دا نه هېروي نو په دې سره انسان ته ډېره فایده کېږي. او ان الله بما تعملون بصیر چې بېشک الله پاک تاسو چې څه کوئ په هغې باندې لیدونکی دی یعنې که تاسو د یو بل سره د رعایت او د احسان معامله کوئ نو دا هم یو عمل دی که نه نو الله پاک دې لره لیدونکی دی نو چې دې لره الله پاک لیدونکی دی نو خاص اجر به درکوي ځکه چې د الله پاک شان نه دی الله پاک ډېر احسان کوونکی دی نو چې تاسو په یو بل کې احسان کوئ نو الله پاک به ستاسو سره د هغې په مطابق تاسو له ښه بدله درکوي. دا خو شوه د آیات صورتونه په دې کې دغه دوه صورتونه ذکر کړل چې یوازوالی نه راغلی طلاق ورکړی شي مهر به یا مقرر وي یا به نه وي مقرر د دې تفصیل خو دې آیات کې شو. د دې نه علاوه دوه صورتونه نور جوړېږي چې یوازوالی راغلی معنی کوروالی شی او ښځې له طلاق ورکړی شي او مهر به یا مقرر شي یا به نه وي کوروالی شوی دی ښځې له طلاق ورکو درېیم صورت دا دی او مهر مقرر کړی شوی دی نو په هغه صورت کې به څه واجبېږي نو په هغه صورت کې پوره مهر د ښځې واجبېږي او دا د قرآن مجید په یو بل آیت کې ذکر دی. څلورم صورت د دې دا جوړېږي چې یوازوالی راغلی کوروالی شوی دی د هغې نه وروسته ښځې له طلاق ورکړی شو لیکن مهر د نه مقرر کړی شوی دلته خو مهر نه و مقرر کړی شوی نو دلته چې دی د هغې لپاره خو مهر واجب نه و خو صرف دغه کفړه یا لږه خرچه ورکولو لیکن په هغې صورت کې که کوروالی راغلی او طلاق ورکړی شو او بیا مهر پکې نه و مقرر کړی شوی داسې نه چې په هغې صورت کې مهر معاف دی په هغې صورت کې مهر مثل واجبېږي. مهر مثل مطلب دی چې د هغې د خاندان د ښځې د خاندان نورې ښځې یا خوریانې وغیره د هغو چې څومره مهر وي هغه به ورکوي. لکه مثال په طور دا خو نکاح جایز دی که چې مهر مقرر کړی شي مقرر نه کړی شي نکاح جایز کېږي لیکن بیا د نکاح نه وروسته مهر مثل واجب کېږي. نو دا څلور صورتونه شول دا دوه صورتونه په دې آیاتونو کې ذکر دي او دا دوه صورتونه بیا په نورو آیاتونو کې راځي. ترجمې ته وخت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم نشته دی ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء که چېرې تاسو طلاق ورکړو ښځو ته ما لم تمسوهن او تاسو هغو ته لاس نه یې لګولی او تفرضو لهن فریضه یا هغو لره تاسو مهر نه مقرر کړی ومتعوهن
هغو له خرچه ورکوي یا عتیه ورکوي یا څه فایده ورکوي. علی الموسع قدره، په مالدار باندې د هغه د وسعت مطابق ده. وعلى المقتر قدره، او په غریب باندې د هغه د وسعت مطابق ده. متاعا بالمعروف، دا پیدا رسول دي د قاعدې مطابق، یا دا عتیه ده یا دا د خرچه ده د قاعدې مطابق. حقا علی المحسنین، دا لازمه ده په نیکوکارو باندې. وان طلقتموهن، او که چېرې تاسو ښځو ته طلاق ورکئ، من قبل ان تمسوهن، مخکې د لاس لګولو نه، وقد فرضتم لهن فریضه، او تاسو مقرر کړئ هغو لره مهر. فنصف ما فرضتم، نو نیم مهر لازم دی هغه چې تاسو مقرر کړی وي. الا ان یعفونا، مگر دا چې دا ښځې معاف کړي. او یعفو الذي، یا معافي کې هغه کس یده، چې د هغه په لاس کې عقدة النکاح، نکاح غوټه ده. وان تعفو، او دا چې تاسو یې معاف کړئ، اقرب للتقوى، دا زیاته نږدې خبره ده تقوا ته. ولا تنسوا الفضل، او مه هېروئ احسان یا مه هېروئ رعایتو، بینکم، په خپل منځ کې. ان الله بما تعملون بصیر، بېشکه الله پاک څه چې تاسو کوئ هغې لره لیدونکی دی.